لندن کې، په پېښور کې، په کابل کې، په غزني کې، د ټولو کې دواوې کړې وې، خو او د هغو سره یې کومه فایده ونه کړه. جوړونکی حالات دې جنوار کوم کابل ته ټول ډاکټرو ګچ کړي، مختار تېږلي دي، بیا موږ دووري تختې او داړې ورکړي. هغې خوږمې نه ښه قد لا عند إخلاص. دا نری هډوکی نه ده، دا ډېر ماتېږي. دا ډېرې ماتېږي. درنو هېوادوالو، نن داسې یو ځای ته راغلی یم، له داسې یو کس سره خپرونه کوم چې له یوه واړه کلي شهرت تر ډېرو لرې ولایتونو پورې تللی دی. تر ډېرو لرو پرتو سیمو کې خلک ورسره اشنا دي. عصري ډاکټران، عصري طبیبان یې په خپل هنر باندې ننګولي دي. کوم ناروغان چې ورسره راځي، کوم تاسو چې په تصویر کې ناروغان ګورئ، دغه د مریضان ګورئ، دا له ډېرو عصري ډاکټرانو راتېر او تر یو کلیوال طبیب پورې ځان رسولی دی. زه ورځم ورسره خپرونه کوم، له موږ سره ملتیا وکړئ. دا زده وړ چې ما ته راځي چې هغې خوږمې نه ښه قد لا عند إخلاص. عند إخلاص کله مې خوښ کړې هذا چې په جای شوه ولیده بس إخلاصه. دا تکړه دا یې نه مني، وینه د خلاص هغه کار یې وشو. دا خو دا څنګه اسانه خلاصه ډاکټران یې ته وایي هغه کوي. د داړه به څومره وخت لپاره ډاکټر صاحب؟ دا انشاءالله د ګوتو له حرکته ولوېږي بیا زر جوړېږي او چې ښوري بیا دا بریک زر نه ورکوي. وپوهېدې دا تکیا دا د دې هغه دی همکار یم. دا به دا ګوته تکیا کوي، دا ګوته چې نه شي ښورېدی، دا له حرکته ولوېده. دا خو ګوره ډېر تکړه ورکوي که نه، دا ډېر تکړه و، ماشاءالله ډېر تکړه و. خدای دې عمر واچوي. هغه باندې دی ورزشکار دی، ورزشکار خو باید ورزشکار خو ډېر ګوډه مات کېږي، هغه خو خپسې نه کېږي. وپوهېدې د دې داسې وخت شوی ډاکټر صاحب چې راغلی وي بیا ځای شوی نه وي یا ځای ورک شوی وي؟ والا داسې خو کېږي چې یا بېباکي ورسره وکړي یا هغه ورسره وکړي، داسې باب یې ځای واړوي هغه خامخا. نه داسې مریضان چې تا ته راغلي وي هغه ځای نه وي پیدا شوی چې کوم ځای مات وي، داسې خو تر اوسه نه وي شوي. دا څنګه نه معلومېږي، بعضې مات وي، بعضې ختلی وي، بعضې هغې ته خو ګډ وډال دی، بعضې غوټ مات وي. دا نن یې ما ته راوستلي وو، دوه یې راوستلي وو، دوه مریضان. دا مې وایي د موږ کار نه ده، دا مات نه دي. لرې مخې یوه دانه وه، یو دغه وزې رګونه اخیستي وو، هغه مې وایي دا موږ کار نه دی، دا به دا ته دوا ورکړي هغه. کوم هډوکی ډاکټر صاحب زر نه جوړېږي؟ بند هډوکی ډېر سخت دی، بند هډوکی هغې بېکاره وي، هغه زر نه شي اخیستلی. ښوی هډوکی چې هغه دغه دا څنګلې هډوکي دی، مړوند هډوکي دی، ګونډې هډوکی چې مات شي دا ډېر دا تکلیف غواړي. نه ښوی هډوکی چې مات شي مثال خدای مکړي د تا ته لاس مات شوی شاید دلته هم جوړېږي. نو په دغو هغه کې چې مات د بند کې مات د بند هډوکي چې مات شي دا بیا تکلیف پیدا کوي. کوم هډوکی ښه زر جوړېږي؟ هډوکي د ښوی زر جوړېږي، دا دا د مړوند د پښې د هغه نه راکته دا د زاړه سړي خو خیر لږ وخت ډېر نیسي، خو د ځوانانو چې ماتې ده 5 ساله پورې تعلق لري. 5 ساله څومره ټیټ عمره زر جوړېږي، په جوګې عمره بیا پاس جوړېږي. عمر پورې عمره پورې دا څومره تعلق راغلی. هډوکی چې مات شي ورځ او کال سره ویلي دي. ونه زړه ونه کله زر په پښې راخلي، کله پیوند اخلي. بلکل هغې خوا ته ورته چې د تا هغه وکړو. کېنه انجینر صاحب بل کوم یو ځل مخ ته صحیح والله مرت خوش نشت. تمام صاحب خو ستړمال خو نه که ستړی مات شي چې وړي خیر ډېر پرون غلا خو
د کنه غږ سره کومه جوړ غلای نیم په کول دی محمود کلام او تاسو هغه ځکه نو کلاک سړی مو تر ونی د دوه کاکا څه مشکل ده د دوه کاکا د دوه سینې د دوه څه د دربه وای دا ګربه اډو کې څه دلته چې ځای ته خطرې ویل ساته دوه لګ کاسرې بولې هغه بولې دا کله ها و دا د خلاص مشکل ورځولای دی مشکل خلک ډېر ګډه موت کړه بهر کوم ځکه بکلا کړل بلم دا مې پرونه را کو پرونه جنسته کو تاسو کوم باندې استفاده کړل ته خدای موږ به خدا نه استفاده کوو موږ هرتی موږ کات باندوش ټوټه استعمالو د دو بيخي کار نه کوو د غاش موږ بيخي کوي نه موږ غاش بيخي نه ورکو دا غاچون دته چی شي دا ډاکټر غاش کړي مختارته ګلی تاسو بیا جوړ کړی سمې سره او موږ بیا تختې داړې ورکو بیا ووري تړلې دي دا ټول ډاکټر غاش کړي مختارته ګلی دي بیا موږ د ووري تختې داړې ورکړي یندا په دې پر تړل نه چې اتمن بعد غاچ مونږ نه لري غاچ کې جوړیږي نه ګوډه مو ته غاچ کې بيخي جوړیږي نه مګا اداره چې بيخي کې جوړیږي په جوړېدا دا غاچونه بواله ته دومره پروت وي په خرورو پروت دي نو سید موږ به ته وټاک تل شو په دوه ممکن نور ناروغان هم راغلي وي و ډېر سلام علیکم وخت راغلی وای ورته جوړښت دا د پیدا څه مشکل ده دا د پیدا ویني د دوه باندې کلک سره نښتای دی دا باندې ویني به سره نښتای دی دا د څنګه نښتای دا څنګه نښتای دا مخه خېټه دا پوند دا خنګره کلک سره نښتای دا د ملو د مورو دی دومره عکسونه دي دام د ملو د مورو دی تاسو یې نکاح زر تراوړي کېرنه نو تاسو هغه مشکل ور حلولای شئ و چې ناقص نه ویم حلولای شو خو کاکس دي چې و دا ټول رسانه نه کاکس دا ټول عکسونه راوړي یا هغه کسان عکسونه دي چې یو د لاسري طبيبان ته ورغلي دي و دا طبيبان عکسونه خېشتي دي بیا دلته دا خبره موږ ځینې هغه کړي دي عکسونه دي تیارته ګلې چې موږ په تړلې دي چې عکسونه ارته ګلې دي نو تګرام ایکسپایر هغه څوک معلومات کو پای معلومات کو کنه اوس دا وایي چې دا هم چې تر غوړي هغه څه نه کوي څنګه شو وګورئ مخکې ورغلی کابل کې کوم ډاکټران ته نه یو تا ورغلم انو زی خراب د ادرس چا درکړه صفه دا موږ پلار لیدلی و تاسو هغه راغلی د ان شاء الله استیفا شوله نو تم زمزک رو وایم ډاکټر صاحب دا ډېر خوشاله دی دغه ماشومې چې ګوته مې یادې جوړه شوله ما سپینګیرې نه خوشاله شوم ناس کې تکیان ډېر ده حاجي صاحب ته اجازه را چای بدل شایم د چټا د سسته خیر ان شاء الله ورسته به آرامه شي نو ډېر دې پکړای ده بس ته پورته تو شپې کې ته لاس خوشاله دوی ورځې کې یې جسم خراب کېنه هغه د شام په ګولې ګلزار دي په پامون الله ټول نه لاړو سلام علیکم هغه د مال دې پیسته رقم دی مره پیسته راخله پیس نه ستګه چې خدای واسي د څوک مې راکړه کړه که درې تاسو دې سلام روکي دوا سم روکي پنځه سم روکي شلم روکي لا سم روکي دا مې دې ستاسو ول دې نه غای مونږ چې څلور پنځه کول به کېږي چې دا ګوري ترم مو سمو ته نه دې څه کېرو جوړونکو حالا دا خدای موږ له خپل ته دوا ګرځو دا کسان تاسو موټر راوالي موټر سکلونه لري ستراتو سیمه ته بیاي کابل ته بیاي کندهار ته خوست ته بوله بیم وي هغه به سره کم څومره پیسې درکوي هغه ته مخوي واځي تاسو مونږ ته ودونه راکې ته ودونه ډالر چا درکړي یا یو نفر کړی دي لندن کې په پېښور کې په کابل کې په غزني کې
د ټولو کې دواوې کړې وې خو په دغو سره یې کومه فایده ونه کړه. جوړونکی حالات ده چې له دې نه ورسم کابل ته یو انجینر و نو د دو لاس مې چې پورته که په جای مې که نو اتې لاس د خدای په فضل سره داسې هم جګ شه داسې هم لاړه داسې هم لاړه جوب ته که ووایه یا جوب ته نه ځي نو دا نو څنګه ټول ښځې جوب ته نه ځي دا د خلاص نو دا یم پوه شه هغو یو $100 ورکړي ښه چل دی بېکاره دی خو موږ څنګه جوب ته نه ځي هغې خواته جوړ شه جوب ته نه ځي دغه ماتوالی موږ په څو ډوله لرو په څو ډوله لاس ماتېږي پښه څومره ماتېږي په څو ډوله دی دغه ودول ته وې خو هغه رقم ماتېږي هغه رقم خو موږ بعضې درګه وکړو بعضې غوټ مات شي بعضې لکه لنده لکه چې لنده کې لنده شي بعضې پښتې داسې لنده شي دې خوا چې ولګېږي بیا ریښې په هغه باندې راپورته کېږي یا له دې خوا مخنیوی وکړو چې دوی په خپل ژبه باندې کوشیر ونیسي وړه دلته دي ګوتې دغلته دي بام دلته دی د باندې د شونګر یوه بله خوا کې دلته دا ځای ماتېږي که نه دا هم خېځي ماتېږي و دلته ماتېږي او دلته دوه داړې راغلي دي یوه داړه دلته باندې ده یوه دلته بعضې دا یوه داړه وخېځي دي بعضې دا دواړه وخېځي ډاکټر صاحب دې لاس اوس څومره وخت دغه پاتې کېږي د ګنډلو وروسته دا خو چې څنګه سال هغې جوړېږي هغه څنګه سال چې څومره لوړې هومره په وخت نیسي په سن پورې اړه لري دا د کال په ویله ده هډوکی څه د هډوکي هم ډاکټر صاحب نازک او کلک هډوکي شته دي که نه پورته د څنګلې نه پورته یوه څولی هډوکی دا دی غونه کته دوه داړې دي پورته یوه قوي ده یوه نازکه دې خپړ کې د هغه کې دلته ودي که نه دا نه هډوکي دي د څومره وخت دپاره بیا ګچ کېږي یو لاس کوم دغه خبره یو نه راغله هفته هډوکی دی ډاکټر صاحب دا ځان ته واسلین ورته لري که نه ما واسلین ده نه دا عادي واسلین دې واسلین یې غوړوو کارتن داړې موږ داړې استعمالوو ډاکټر ګچونه استعمالوو او ټول د ډاکټرو ګچونه ډاکټر صاحب تاسو څومره زده کړې کړي دي دا بیا همداسې د ځان سړي خدای پاک فایده ورکړې ده چې جوړونکی خو الله دی ډېرو خلکو مې دا شفا ګرځېدلي دي د ظاهر زوم سردار عبدالولي ټول هغه د ده په مخ لاس په زیل دې نه ورسم پار کې مې وتړه پار کې مې وتړه جګ مې که ومې ګرځاوه ما دا نه وی ګرځېدا دوه تر اوسه نه وم ګرځېدلی دا مې نه وی ګرځېدا بیا مثلا لاس چې ډېر مات وي هغه ورو ورو څومره وخت وتړل شي چې بیخي بوټ مات وي که نه بعضې درې یې کړي بعضې زور اخیستی وي دغو د تړلو موده وخت معلوم وي بوټ چې مات وي هغه ته خپله 15 ساله پورې وخت لري 20 کلن په 20 شپې کې جوړېږي که 10 کلن په یوه میاشت کې جوړېږي که 50 شپېتو ته رسېږي هغه 2 میاشتې نیسي 2 میاشتې دغو هډوکی به سختېږي که نه دغو هډوکی قوي شوی هغې که نه ضعیف یې هغه زر کوشش وي څومره وخت کې دغه کار راشي دا دا د ظاهر په پاچاهۍ کې ما دا کار شروع کړی نو چې تقریبا 50 کاله به کوي 55 کاله به کوي په ظاهر پاچاهۍ وه چې ما دا کار کوم هغه په ځوان هم وې په ځوان ما کوم عسکري مې د ظاهر په وخت کې وکړه عسکري مې په باګراوند کې وه په 40 کې مې عسکري وکړه عسکرۍ په وخت کې دې د کار عسکرۍ په وخت کې مې دومره نه کوم عسکري نه سره خلاص مې شروع ته کړی څه وخت دې ورفکر شو داسې رقم یې په ما کې پټ استعداد دی چې دومره به مشهور شي چې د نړۍ هغه تکړه تکړه ډاکټران ما چېرته دومره منله خو ما دا د خپل کلي دا د خپل هغه مې تړل
نو چې دغه انقلابس یو شکیزدوان په دې شخبات کې ورته په نسبت لږ کوې به کته پورته کېدلې بیا به داسې کم دې خوا ته راسېد بیا چې موږ کار پاکستان ته لاړې دلته به خلک په ډاګ ولګېدل چې به پاکستان کې نفر چې خبر شو هغه به راته راتلل هلته 2-3 میاشتې مې تېرې کړې هلته به خلک راباندې راروخ هلته مې تړل د چا نه در پاتې داسې له هغه جنګه دا د ما چې یو فضلي کار دی چې هندي پر هغه دی دا هغه موږ ته پاتې شوی تاسو پلار کاکا دې خلکو خو به دا کار نه کوه نه هغه نه کوو وروسته به په خیر تا نه وروسته به څوک راځي اوس څوک در سره همکار دی دا د زمن دی بیا مېلمه شوم کې هغه هم څنګه دي علاقمندان دي که نه وایه بعد نه دي انشاءالله که د خدای رضا حاجي صاحب دغه د انسان دغه اسکلیټ چې دی دا خو ډېر پیچلی شکل دی ډېر سخت دی په دوی کې تاسو چېرته مطالعه کړې کوم کتابونه دې ډېر لوستي دي که نه همدغسې دا چې اوس دغه عکسونه څوک ګوري دا ټول زه پوهېږم چې دغه ډېر دومره کسر کړی کاکه زروی خو بیخي پوهېږم کاسې ټول مې ونیسه چې ګوتې چې ووایم هم اوس د تو دغه لاس یې راکړی تو لاس دی دا 2 داړې دي داسې په دې داړه باندې داسې لاس ووایم زه پوهېږم چې په دغه ځای کې کسر کړی دی نو ته معلومېږي او ډېر لرې ځان ورته معلومېږي چې زه کسر کړی دی یو غوټ ماته وي یو داسې نه ټولې خوی نه ماته وي خو زه چې معلومات کوم یو ډاکټر مې تړه نو بیا یې ما دا دواړه پښې وکتلې ما زه یعنې معلومات ځان ته کوم چې کومه کې دی اباري دي کومه جوړه دی چې هغه مې وکتله ده راته ویلې چې حاجي صاحب د ما ډاکټر مې ستا ته مې عقیده نه کېږي تا ته مې عقیده کېږي وایي ولې نو بیا ډاکټر داسې نه دي کړي چې د روغې پښه کسې مرسته وي مات یې مرسته وي چې هغه څه رقم ده دا څه رقم هسې نه دي کړي خو که چې واخلي نو هغه سړی به اوس دا 15 رقم باندې وي داسې به وي هغه څه پوه شو چې ته اوس ماته یې خطا بوټه خو چې مات هغه خو هغه هم پوهېږي هر سړی پوهېږي چې ماته دی داسې کسان دي چې ماسترۍ لري تخصص یې کړی په دغه برخه کې هغه دې پرېږدي چې یو کلیوال طبیب راغلی خو بس هغه ته ورغلي وو خو بس جوړ نه شول لاسې به وینې ده بس جوړې څومره صفتونه خلک درته وکړل والله ډېر صفتونه یې کړي صفتونه نه وای کړي 6 ساعته لاړ د 15 ساعته لاړ به زه بیا زه راغلم دلته چې راغله کوم صفتونه چې خلک درته کړي وو انشاءالله چې هغه څه رقم وو مطمئن یم انشاءالله خدای مهربانه دی خدای په هغه به جوړېږي که نه مخکې هم دا موږ مریضانو تر وسلې جوړ شوي نره ډوکۍ نه ده دا ډېر ماتېږي دا ډېرې ماتېږي مشکل چې ورتېږي حتمي مسول وي او دا ماتېږي لومړی سر کې هېوادوال د ځان معرفي کړه چې تاسو د سخي محمد مشر زوی یې زه مشر زوی نوم دې م راته ووایه نوم یې شاهي مرجان دی ښه مرجان صاحب سخي محمد تا ته دغه مسؤلیت سپارلی دی ما ته اوس دا کسب زه ورسره کوم زده کوم زده کړي خو مې دي خو ورسره کوم یې اوس دا ډېر دا 15 کاله کېږي چې سره اخته یم دغه کسب کوو ډېر ښه ته خپله څو کلن یې زه به یاره 15 کلن یم 15 سخي محمد څو کلن دی هغه به 15 کلن وي 15 څلور اتیا 15 و داسې 15 کالو کې تقریبا تاسو 15 کاله 15 کې 25 کاله کار کړی دی څومره زده کړی دی نه انشاءالله اوس نو ټول زده دی خدای کول اوس سره که مریض وي تړه مې خدای جوړوي د پلار سره کومکي داسې لرې ځای ته هم ځې که نه فقط همدا بعضې کله دی ځي کله زه ځم چې دی لوړ چې زه په کور یم چې دی په کور بیا زه په سارا یم کوم مریض چې وجیل وي نشي راتله بیا هغو ته ورځم هغه همالته تړویه هلته ورځویه دا یم پرون تللی و کابل ته بېګا راغی د کابل نه موږ تاسو په دې عقیده ده چې خدای شته جوړونکی هم هغه خدای ده ماتونکی هم هغه خدای ده چې کومه په تقدیر کې تېره کړي هغه به ماتېږي چې جوړېږي او بېرته جوړېږي نو دا د مشتری او هغه خبر نه دی دا د الله یو فضل خبر دی وپوهېدې یا مې تړلی وی خو یا به جوړ شوی یا به نه وي جوړ شوی ما یا به وکړو 15 مې تړلی وي یا 15 یې تړلي نور نه دي هڅوي نو په دې کې به داسې هم راغلي چې مثال د خبرې یا به د ما نه کوم هغه څه وي یا به د ده نه کومه
هغه څه وایي ده به یې ښورولی بیا کړی خامخا کار کې کوم هغه چې ورته کړي سم یې نه وي عملي کړي خو هغه به خامخا مور اوس به هم مثال د هډوکی جګ پاتې یا به مات پاتې یا به هغه پاتې دا د خو څه چې نور مې ستړی وي خو فضل سره خدای پاک جوړ کړي ډېر کسان دلته راځي ماشومان هم دلته راځي ځوانان هم راځي بیخي ډېر راځي بیا بعضې کسان مثلا لاس بیخي بوټ مات وي هغه یادونه وکړه چې روس معلومیږي بعضې کسان ډېر لږ دا یو برېښېدلی یاره کړی وي دا پیدا کړی بریک پیدا کړی یو هم دلته وشلونه دي په دې بندو کې وشلونه بندونه وشلو په تورو باندې باندې داسې کومه ریس شته دی چې تا یې لاس پې هغه کړی بیخي هغه ځای پیدا شوی نه بېرته تللی وي داسې مریضان راغلي دي چې ما له وسه تېر کړی خدای ما په وار کې نشته د عملیات غواړي د هغه غواړي هغه زه ډاکټرانو ته لېږم تاسو بهترین استفاده چې که زخم ونه لري زخم هغه نه وي هغه وصول چې زخم لري هغه د ما له وسه تېر کړی که زخم هم هغه کې به که زخم یې هغه خو د ما له وسه تېر کړی خامخا چرک کوي یا څوک کېږي یا کېږي هغه ډاکټر ته لېږم چې ته ځو دوا وکړه دوا وکړه بیا که هلته لېږاش کړو که دلته راغلي دا زخمونه یې جوړ شي نه مثال د نور خلک چې عملیاتونه کوي که نه ګوشکي وي ته خو داسې کوم څه نه استفاده کوې نه نه هغه یې ما د الله سره راکړه یعنې تا په دغو دواړو لاسو کې هر څه شته د خدای په مرسته الله دې هغه مه راکوه خیر سي سلام علیکم الله دې راته وساتي خیر سي الله دې ټول کار نه نه خیر سي درنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې زموږ دغه خپرونه مو تر پای شبو در سره وزغمل الله پاک دې وکړي چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي تر بیا بلې خپرونې چې زه شینکه احمدي او زما کاري ټیم یوې بلې سیمې ته ځو او له بل چا سره خپرونه کوو تر هغه وخته مو پاک رب سپارم ښه وختونه الله مل ملګری